نارې د امن سړی خور لګوي، د جنگ میلې زما په کور لګوي، د تورابان غوندې تک تور مخونه اوس په سپین مخو باندې تور لګوي، د دوزخونو نه راغوښتي خلک په جنتونو باندې اور لګوي، موږ په هغو پسې د نیت تړلی په لار چې لاس لکه شمکور لګوي، دیدار سر مې په الزام غوس شوی پاتې تهمت به مې په ګور لګوي. ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات. کتونکو دا کلام ما تاسو ته د ډاکټر دیدار یوسفزۍ د نوي کتاب شوکاڼي نه ډالۍ کو کم چې زما په لاس کې دی. کتونکو ډاکټر دیدار یوسفزۍ د سوات سره تعلق لرونکی یو پوهه لیکوال دی، یو تکړه شاعر دی. دغه د دې کتاب سره نور کتابونه هم دي، خو دا نوی چاپ شوی کتاب دی، نو غوښتلی مې چې د دې کتاب په حواله باندې تاسو سره د هغوی یو کلام شریک کم په دې نیت چې موږ د ډېر وخت نه د پښتو د لیک لوست یو تحریک په سوشل میډیا او په سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو کې چلو چې د پښتو لیک لوست چې دی دا عام شي، چې زموږ نوی نسل د پښتو د لیک لوست او د پښتو د دود دستور نه خبر شي. کتونکو ډاکټر دیدار یوسفزۍ چې څنګه تاسو ته ما وویل ډېر د چوتې پایې شاعر دی، په دې کتاب باندې پوهانو خپل لیکل کړي دي. د پښتو د ادب او د هغې د لیکلو نه موږ دونه زیات نه یو خبر، خو صرف د پښتو د لیک لوست د عام کولو دپاره موږ یو تحریک چلو. نو په هغې نیت باندې دا کتاب زموږ د لیکوال په لایبرري کې پروت دی. تاسو یې د لیکوال د لایبرري نه هم ترلاسه کولی شئ او کتولی هم وړی شئ او دلته یې په لایبرري کې هم کتلی شئ. مقصد یو صرف او صرف د پښتو د لیک لوست عام کولو دی. ډېره زیاته مننه.